هغه زنانه چې خال لګي په زنا په تندي باندې پستنه دا کبیره ګناه ده په دوی لعنت. کمی زنانه چې غاښونه کولاوي تنګي د حسن د پاره دا کبیره ګناه ده په دوی لعنت. کمی زنانه چې د ویختو پورې نور ویخته د حسن او د ډول د پاره تړي دا کبیره ګناه ده. کمی زنانه چې وروزي نری کوي دا څه کوي نری کوي وباسي دا لعنتي زنانه دا کبیره ګناه ده. ګناونه دوه قسم دي، یو ته واړه وي بل ته غټ وي. واړه او غټ به موږ څنګه پیژنو؟ موږ ته به څه پته لګي چې فلان کې ګناه غټه ده او فلان کې واړه ده. په حدیث کې چې ټول ته راجمع کې لکه امام ذهبي رحمت الله علیه په کتاب لیکلی دی الکبائر چې تقریبا اویا څه د پاسه اویا غټ ګناهونه راجمع کړي. د غټي ګناه لپاره به ته توبه وباسي مستقله چې الله د دې نه مې توبه ده. او وړه ګناه دي سي چې تا مونځ وکړه نفل دی وکړه تلاوت دی وکړه خپله معاف کېږي توبې ته ضرورت نه لري. نو موږ خو نه پوهېږو چې اوس به غټه کمئ وړه به کمئ. اووه ګناهونه داسې دي اووه چې په هغې ته حدیث کې غټ هم ویلی شوي دي الکبائر او هغه هلاکوونکي ګناهونه دي. اووه په یو حدیث کې راغلي. اول شرک د دې نه به توبه وباسي. دویم د انسان وجل دا کبیره ګناه ده. دریم د گاونډي د زنانه سره زنا کول دا کبیره ګناه ده. څلورم جادو کول دا کبیره ګناه ده. پنځم سود کول دا کبیره ګناه ده. شپږم د یتیم مال خوړل دا کبیره ګناه ده. اووم د میدان جنگ نه د جهاد نه تیښته کول دا کبیره ګناه ده د مجاهد لپاره. دا خو په یو حدیث کې راغله. اوس سره نور حدیثونه ملګري کړه. غیبت کول کبیره ګناه ده چې د چا غیبت دې کړی دی د هغه نه به معافي غواړي او الله ته به توبه وباسي. حقوق الوالدین د مور او پلار خفه کول نافرماني کبیره ګناه ده. پاکو زنانو ته کنځلې کول دا کبیره ګناه ده. ستا داسې او ستا داسې زنانو ته مور او پلار ته کنځلې کول دا کبیره ګناه ده. د بل چا مور او پلار ته کنځلې کول دا هم کبیره ګناه ده. د الله د رحمت نه امیدي کول دا کبیره ګناه ده. د الله د عذاب نه یره نه کول بېغمه کېدل دا کبیره ګناه ده. نارینه د نارینه سره بدکاری کول کبیره ګناه ده. شراب څښل کبیره ګناه ده. غلا کول کبیره ګناه ده. د چا نه یو شیز په زور نیول په زور اغستل کبیره ګناه ده. د رمضان روجې بې عذره خوړل دا کبیره ګناه ده. صلې رحمي خپلولي قطع کول کبیره ګناه ده. په ناپ تول وزن کې کمی زیاتې کول کبیره ګناه ده. مونځ د وخت نه مخکې کول دا کبیره ګناه ده. مونځ د وخت نه وروسته کول قضا کول بغیر د عذر نه دا کبیره ګناه ده. په الله او په رسول باندې دروغ جوړول کبیره ګناه ده. په رسول الله صلی الله علیه وسلم یا صحابه باندې تهمت لګول کبیره ګناه ده. گواہی پټول کبیره ګناه ده. رشوت اغستل کبیره ګناه ده. زکات نه ورکول کبیره ګناه ده. کنځلې کول کبیره ګناه ده. امر بالمعروف نهی عن المنکر چې ته قدرت لري او نیکې کبیره ګناه ده. قرآن عالمانو پسې قاریانو پسې خبرې کول دا کبیره ګناه ده. نو دا چې راجمع کې نورم شته څه د پاسه او یا بعض علما وایي 200 ته رسېږي. اوس صغیره او کبیره کې فرق دا دی چې د کبیرې دپاره به توبه وباسي او وړه ګناه چې دی دا په نیکعملۍ په خپله معاف کېږي. صحابي راغی وایي لاره کې را روان وم یو زنانه سره مې لاس ولګو قصدن. نبي علیه السلام ورته لمونځ دې چېرته وکړو؟ دلته مې وکړو جمع مې وکړه. وایي ان الحسنات یذهبن السیئات دا نیکۍ ګناهونه په خپله ختموي. اوس دغه صغیره ګناه ده خو تا چې دا مونځ دلته وکړو جمع دې وکړه دا ورسره ختمه شو. خو کبیره ګناه غټه ګناه ده هغه نه په مونځ معاف کېږي نه په روژه بلکې توبه به ترې وباسي جاړې به الله. کومو ګناهونو کې چې لعنت راشي دا کبیره ګناهونه دي. لعن الله الراشي والمرتشي رشوت ورکوونکي اغستونکي په دواړو لعنت دا کبیره ده. اوس هغه زنانه چې خال لګی په زنا په تندي باندې پستنه دا کبیره ګناه ده په دوی لعنت. کمې زنانه چې غاښونه کولاوي تنګي د حسن د پاره دا کبیره ګناه ده په دوی لعنت. کمې زنانه چې د ویښتو پورې نور ویښته د حسن او د ډول د پاره تړي دا کبیره ګناه ده. کمې زنانه چې وروزي نری کوي دا څه کوي نری کوي وباسي
دا لعنتی زنانو دا کبیره ګناه ده. دا په حدیثو کې راغلی دی. د لارې په منځ کې چې څوک قضای حاجت کوي په د لعنت دا کبیره ګناه ده. هغه زنانه چې مړو پسې ویر کوي، جړاګانې کوي، مخ ټکوي، ګریوان شو کوي، ویښته وباسي، سینه کوبي کوي، سینه درزوي، کبیره ګناه ده په دوی لعنت. کومه زنانه چې د خاوند د اجازت نه بغیر د کوره وځي کبیره ګناه ده په دې لعنت، توبه به وباسي. کومه زنانه چې د کور نه علاوه په بل ځای کې جامې بدلوي په دې باندې لعنت کبیره ګناه ده. د سړو یا د پردو کورونو په منځونو کې به جامې کپړې نه بدلوي د ضرورت نه علاوه. هغه سړی چې د بدعتي مولا قدر کوي، قدر ډوډۍ پې خوري، چای پې څکي، بیټک لې راولي، اجرې لې راولي، په ده لعنت دا کبیره ګناه ده. نو دا شو کبایر ګناهونه. په کومو ګناهونو کې چې لعنت ذکر دی یا لیس منا لفظ راشي، زما نه دی، نبی علیہ السلام چې وایي زما امتی نه دی، دا هم کبیره ګناه دی. لیس منا دا زما امتی نه دی چې د میلمه قدر نه کوي، کبیره ګناه ده. د میلمه بې قدري کبیره ګناه ده. نو دای علامات دي، لیس منا یا لعنت یا ابعد الله دې هلاک کی داسې ګناهونه. په پیغمبر علیه السلام چې درود نه وایي او د هغه نوم اوري کبیره ګناه ده، الله دې دا سړی هلاک کی. مور او پلار چې دی د هغې په وجه جنت ته لاړ نه شي، کبیره ګناه ده، الله دې هلاک کی. رمضان روژه پې راشي او دا ونه بخلی شي، الله دې هلاک کی، دا کبیره ګناه ده. نو دا ټول چې راجمع کړي دې ته کبایر وایي. الله فرمایي ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه، د دې غټو ګناهونو نه به ځان ساتئ. ځان رشوت ورکول په جایز کار باندې جایز دی. جایز دی ته وایي زما ځمکه ده، غاصبان پرې راله رانه وینیوله چې زه رشوت ورکوم دا ځمکه زما کېږي، که نه ورکوم د هغوی زور، د هغوی تعلقات، د هغوی واسطه، د هغوی رشوت دومره مخکې دی چې زما نه زما ځمکه ځي. په دې خپله ځمکه چې زه کوم رشوت ورکمه زما دپاره رشوت نه دی، خو د اخیستونکي دپاره د جهنم اور دی. او رشوت کپړه دې ونیولی شوله، انجنې ونیولی شي، حلال شیزونه دي دا ټول. او سړی پې رشوت ورکوي، ګاډی ونیولی شي چې نشي شیزونه پکې نه وي، منشیات، چرس پوډر نه وي، او دې پې رشوت ورکوي، دا جایز دی. نو الله فرمایي که د غټو نه ځان ساتئ نو کفر عنکم سیئاتکم، واړه درته زه معاف کوم، خو ته د غټو نه ځان وساتئ.